کله چې تاسو شناختی کارت جوړوئ او تاسو نادره اپ استعلاد شئ هلته ډیر زیات غټ لاینونه لګېدلي وي نو دغه لاینونو ته چې تاسو ودرېږئ نو بیا ستاسو نمبر چې دی هغه ډیر زیات لیټ راځي دغه د لاین نه د بچ کېدو دپاره تاسو به خپل د نادره کوم اپلیکیشن چې دی ستاسو په موبایل کې هغې نه به تاسو ځان له نمبر څنګه راخلی کله چې تاسو دغه د نادره اپلیکیشن نه ځان له نمبر واغسته خپل په مرضی باندې تاسو بیا هغه ټیم لاړ شئ او ستاسو نمبر چې دی هغه به تاسو ته بالکل ایزي میلاویږي څه قسم رش فالته نه وي دغه پروسس څنګه کیږي مکمل طریقه درته ښیم په دغه موبایل کې چې تاسو به ځان له د نادره نه دغه نمبر څنګه راغلی مکمل طریقه درته ښیم خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې د ویډیو ځان سره لایک کړئ او که د پیج من تاسو نوي راغلي نو د پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره راوړو ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته خپل کوم پاک ایډنټیټي اپلیکیشن چې دا به اوپن کړو دا چې کله موږ اوپن کړو نو داسې انټرفیس چې دا موږ سره اوپن شي موږ به په لاګین باندې کلیک کړو او دلته به خپل شناختی کارت نمبر او خپل پاسورډ چې دی دغه به انټر کړو کله چې موږ خپل شناختی کارت نمبر او خپل پاسورډ چې انټر کړو نو بیا به کته لاګین باندې موږ کلیک کړو لاګین باندې چې موږ کلیک کړو دا به لږ پروسس کوي اپلیکیشن چې دی دغه ډیټا ډیره زیاته ده نو دا لږ سلو اوپن کیږي نو بیا به داسې یو انټرفیس چې دی دا به تاسو سره اوپن شي او ستاسو اپلیکیشن چې دی دا به آن شي بیا به تاسو لغونې لاندې راشئ لغونې تاسو لاندې راغلی تاسو سره ښکاري پیشگی وقت اپوینټمنټ دې باندې به تاسو کلیک کوئ دې باندې چې کله تاسو کلیک کړه نو بیا به تاسو ته لاندې کته راکړي بک اپوینټمنټ دې باندې به تاسو کلیک کوئ پیشگی وقت طے کرئ دې باندې به تاسو کلیک کوئ دې باندې چې تاسو کله کلیک کړه دلته به تاسو سره دوه اپشن کولاو شي مطلب اولنی چې دی مقام کې مطابق مرکز تلاش کړي او دویم چې دی میری قریبی مرکز نو تاسو چې میری قریبی مرکز باندې کلیک کړئ نو دې کې به تاسو ته لوکیشن چې دی هغه کولاو شي اوس زمونږ کوم قریبي لوکیشن چې دی هغه به موږ ته راواخلي زه تاسو ته ښکاري کوم قریبي لوکیشن چې دی هغه په لوکیشن باندې موږ راواغسته نو دلته نه به موږ بیک کړو په فرست نمبر باندې چې دی مقام کې مطابق مرکز تلاش کړي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ نو بیا به یو داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي دې کې تاسو ته وایي خپله کومه صوبه چې دا هغه سلیکټ کړئ نو زه به په دې باندې کلیک کړم نو دا تاسو ته ښکاري دې کې تاسو ته مختلف صوبې چې دي هغه راواغستې تاسو کشمیر نه یا تاسو بلوچستان نه یا ګلګت بلګستان نه یا اسلام آباد یا پنجاب یا سند نو زه خیبر پښتونخوا نه یم زه به خیبر پښتونخوا باندې کلیک کړم بیا دې کې لاندې تاسو ته ښکاري دې کې وي خپل کوم ډسټرکټ چې ضلع هغه سلیکټ کړئ نو دې په ضلع باندې به زه کلیک کړم ضلع کې تاسو ته ښکاري تاسو د کوم ضلع نه یې نو تاسو به هغې باندې سلیکټ کړئ نو زه به بډګرام باندې کلیک کړم اوس بډرام کې چې تاسو کومه ډسټرکټ چې دی هغه به تاسو ته اوپن کړي مطلب اوس زموږ بډرام کې کوم دوه ډسټرکټ چې دی یو بډرام دی یو آلی ده نو زه به بډګرام باندې کلیک کړم بډرام باندې چې ما کله کلیک کړ نو دې کې تاسو ته ښکاري د دې کوم پیمنټ چې دی هغه تاسو په بینک باندې هم په راست باندې هم په ایزي پیسې باندې هم په جی اس کیش باندې هم ادا کولی شئ بیا به تاسو کته نیکسټ باندې کلیک کړئ آګې بړئ دې باندې به کلیک کړئ دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو تاسو ته وایي چې خپل کم تاریخ چې دی هغه منتخب کړئ نو زه به په تاریخ باندې کلیک کړم مطلب اوس سبا 19 تاریخ دې باندې به زه کلیک کړم او کته اوکې باندې به زه کلیک کړم اوکې باندې چې کله ما کلیک کړ نو بیا به یو داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي دې کې به تاسو خپل ټایمینګ چې دی هغه به تاسو سلیکټ کړئ چې تاسو ځان له کوم ټایمینګ سلیکټ کوئ څه ټایم تاسو سره ټایمینګ وي هغه ټایم به تاسو ځان له سلیکټ کړئ او بیا به تاسو هغې باندې کلیک کړئ اوس مطلب زه 11 بجې سلیکټ کوم نو دې باندې به زه کلیک کړم او بیا که تاسو ته ښکاري آګې بړې په دې آګې بړې دا نیکسټ چې دی دې باندې به زه کلیک کړم دې باندې چې کله ما کلیک کړم بیا یو داسې انټرفیس چې دا به تاسو سره اوپن شي دې کې ستاسو نوم چې دی هغه به راشي ستاسو د شناختی کارت کم نمبر چې دی هغه به راشي بیا به تاسو د موبایل نمبر ورکئ او لاندې کته به دې باندې تاسو کلیک کړئ د څه دپاره تاسو کوئ مطلب بایومیټرک دپاره کوئ رینیو کوئ شناختی کارت هغه به کلیک کړئ او بیا تاسو ته کته سبمیټ ښکاري جمع کړئ په دې باندې به تاسو کلیک کړئ دې باندې چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو ته بل یو ډیشبورډ چې دی هغه به اوپن شي او ستاسو اپوینټمنټ چې دی هغه به جمع شي نو بیا به تاسو سبانۍ ورځې باندې په دغه ټیم باندې په دغه تاریخ باندې لاړ شئ او خپل کوم دغه اپوینټمنټ چې دا به هلته وښایئ نو تاسو ته به ښه په اسانه باندې ستاسو نمبر میلاو شي او د لاین نه به تاسو بچ شئ د دغه شانتې انفارمیشن لپاره دا ویډیو خپلو ملګرو سره لازمي شریک کړئ